مارغه ته وایي، او تطیر وایي مارغه الوزوله. مشرکانو به داسې کول، دا د پخوا نه د مشرکانو طریقه وه. زمانې جاهلیت کې به چې مشرکانو یو کار کو، نو داسې به مارغه ناست و. نو که دا مارغه به ښي طرف ته والوته، وایي دا کار د خیر دی، او که ګس طرف ته به والوته، وایي دې کې خیر نشته. یا به ونه کې ناست یا په دیوال یا په ځمکه، نو پا به یې سو، کاڼي به یې ور وي. که مارغه ښي طرف ته پاڅېده، نو دې کار کې خیر دی، که ګس ته پاڅېده، نو ده کې خیر نشته. دې ته تطیر وایي. بدفالي به یې نیوله. اوس مسلمانان هم دا شی کوي. کارغه چې اواز وکړي، مېلمانه را روان دي. نو کارغه خو د فردارې خوا کې 1500 کارغان وي. نو دا بدفالي نیول دا په اسلام کې نشته. دوی به دا شی کو. مارغه که دې خوا والوته، نو دې کار کې به خیر وي، او که نه وانهوډته، نو دې کې به خیر نه. نو دا په معنا د نحوست او د سپېرهتوب سره راځي. دوی ورته وایي، قالو دوی ورته وایي انا تطیرنا بکم، بېشکه مونږ نحوست نیسو په تاسو باندې. مونږ وایو چې تاسو کې سپېرهوالی دی، ځکه چې کله نه تاسو راغلی یې، زمونږ مالونه کم شوي دي، زمونږ فصلونه کم شوي دي، مونږ باندې بارانونه کم شوي دي. ځکه دوی د الله د رسولانو نافرماني کوله، نو په نافرمانۍ او په ګناهۍ او په فحاشۍ سره الله سختي راولي، الله بارانونه بندوي، الله رزق تندوي، مشکلات راولي. نو دوی وایي دا ستاسو سپېرهوالی دی، چې کله نه تاسو راغلی نو زمونږ سپېرهوالی. همدا موسی علیه السلام ته هم ویلي شو، فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سیئة یطیروا بموسی ومن معه. که په دغه فرعونیانو بني اسرائیلو باندې بس چل وشو، څه نیکي به ورته میلو شو، نو قالوا لنا هذا، دا زمونږ برکت دی، دا زمونږ خواري ده، او دا زمونږ په نصیب کې دی، ځکه راته میلو. وإن تصبهم سیئة یطیروا بموسی ومن معه، او که څه نقصان به ورته ورسېده، وایي دا د موسی او د ده د ملګرو د وجې. همدا د قوم صالح وینا هم وه، تطیرنا بک وبمن معک، مونږ نحوست او سپېرهتوب نیسو په تا باندې ای صالحه، او ستا په ملګرو باندې. او دا معمول زمونږ د زمانې د خلکو و، چې څنګه ایله څه وشي، دا یاره زمونږ مولیان، زمونږ علما، زمونږ طالبان، زمونږ شیخان، نو هلکه دا ته په کوم مردارو کې مبتلا یې، ځان باندې هم لږ نظر واچو که ستا په معاشره کې کومه ګناه ده چې هغه نه کېږي. سود کېږي، حکړلو د سود څومره لارې خلکو روک کېږي، زنا کېږي، لواطت کېږي، د وینې رشتې ختمې دي، ناب تول ټکبې شته دی، حسد شته دی، بغض شته دی، غیبت شته دی، چغنخوري شته دی، د نظر ګناه شته دی، د لاس ګناه شته دی، څه څه نشته دی.